یوې غټې ښځې له وړوکي ماشوم سره څنګه او د څه په خاطر دغه غلط کار کړی دی او بیا یې څنګه ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې ده. که غواړئ چې تاسو هم پوه شئ او دغه ویډیو هم وګورئ نو ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو یوه ویډیو چې په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوې ده چې پکې ښکاري یوه غټه ښځه له یو وړوکي ماشوم سره همدا غلط کار کوي. خو کله چې له همدې ښځې څخه وپوښتل شو چې ولې یې له همدې وړوکي هلک سره همدا ناروا او غلط کار کړی دی نو دې ښځې وویل یوه ورځ مې خاوند په اکسیډنټ کې خپل ژوند د لاسه ورکړ او مړ شو چې د خاوند د مرګ د وروسته مې په ما او په بچو سختې ورځې راغلې چې د ډېرې مجبورۍ له وجې به مې بیا خیرات ټولول. دا ښځه وایي چې زما د پلار کورنۍ هم غریبه وه او د خاوند کورنۍ مې هم غریبه وه نو په همدې وجه مې د خاوند کورنۍ هم موږ د خپل کور څخه وشړلو. دغه ښځه وایي چې د خیرات ټولولو باوجود به هم چا به دومره پیسې نه راکولې چې زما او د بچو به مې ګزاره پرې شوې وی او خپل وږي ماشومان پرې ماړه کړم. نو ښځه وایي چې یو ورځ مې له خپل ګاونډي څخه کومک وغوښتل. وایي چې د ګاونډي په کور کې مې یو هلک و چې عمر یې تقریبا 14 کاله و. هغه هلک ورسره کومک وکړ او ورته یې وویل چې زه در سره نور کومک هم کوم خو که په بدل کې یې همدا غلط کار را سره وکړې. دغه ښځه وایي چې زه هم مجبور وم او د دغه هلک خواهش به مې ورپوره کول او په بدل کې به یې دغه هلک راته پیسې راکولې. خو څه وخت وروسته د هغه هلک کورنۍ د هلک په همدې غلط کار باندې پوه شول او زه یې هم د کلي په مشرانو له کلي څخه وشړلم. همدا ښځه اوس په ښار کې سوال کوي او د کور روزمره زندګي یې برابره کړې ده. ډېره مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.